TTP یا د پاکستانی طالبانو تحریک کله رامنځته شو او د دې تحریک د بنسټي ښودنې اصلي سیاسي او ټولنیز عوامل څه وو؟ ستاسو په علم کې ده چې موږ د اسلام د تنفیذ دپاره او د اسلام د بقا دپاره د شریعت د نافذ کولو دپاره او د خلافت د قیام دپاره موږ قربانۍ ورکړي دي. له 2007 میلادي کال را په دې خوا TTP په پاکستان کې د پوځي اهدافو پر ضد کوم لوی بریدونه او عملیات ترسره کړي دي؟ د TTP او د پاکستان د پوځي رژیم ترمنځ ترسره شویو هوکړو ولې دوام ونه کړ؟ خو څو ځل موږ سره مذاکرات شوي دي، څو ځل موږ سره معاهدې شوي دي، څو ځل موږ سره صلح شوي دي، خو د حکومت د طرف نه، د فوج د طرف نه، د اسټابلیشمنټ د طرف نه او د سیاسي پارټو د طرف نه دغه معاهدې ماتې شوي دي او زموږ سره عهد شکنۍ شوي دي او زموږ سره وعده خلافۍ شوي دي او زموږ مطالبې نه دي منل شوي. عبارت خو ستا پرو چې تو TTP سره کېنول استه مذاکرات د وکړو نیمه فیصده مسله حل سو خو تابع په خراب کړ. د پاکستان پوځي رژیم د TTP پر وړاندې کوم ستر نظامی عملیات ترسره کړي دي؟ We faced terrorism after 9/11. 80,000 Pakistanis were martyred. آیا د TTP سره د ناکامو مذاکراتو تر شا د پوځ د یوې خاصې کړۍ لاس دی؟